د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان چې تاجکستان ته تللی دی په یوه ګډه خبري ناسته کې وویل له خپل تاجکستاني سیال امام علي رحمان سره د افغانستان په اړه خبرې کړي دي. ښاغلي پزشکیان ټینګار وکړ دواړو لورو په افغانستان کې ټیکاو د سیمې په ګټه بللی دی. در ارتباط با بسیاری از موضوعات و تحولات منطقه‌ای از جمله در موضوعات افغانستان مذاکره کردیم. افغانستان کشوری مهم در همسایگی ماست و رشد و ثبات این کشور را همسو با منافع خود می‌دانیم. حفظ امنیت مرزها برای ما مهم است. د تاجکستان ولسمشر هم په دې ناسته کې وویل دواړو هیوادونو هوکړه کړې د افغانستان خلکو ته د اړتیا وړ مرستو ته دوام ورکړي او په دغه هیواد کې د سولې او ټیکاو ټینګښت کې مرسته وکړي. با اهمیت همکاری مشترک را برای رسانیدن کمک‌های مورد نیاز به مردم افغانستان و مساعدت در استقرار صلح و ثبات در این کشور همسایه تاکید کردیم. د دوړو هیوادونو مشرانو په سیمه کې له ترهګرۍ او د نشه یي توکو له قاچاق سره مبارزه کې د هڅو پر همغږي کېدو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دې سفر په ترڅ کې د ایران او تاجکستان چارواکو په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي، ټولنیزو، ښوونیزو، لیږد رالېږد، ګمرکونو او سوداګریزو برخو کې 23 هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي.